دا د دې ولس غوږ کې یو څوک د دی اذان کوي لاره ته تلقین د اطاعت د سپین قرآن. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو ریاست د خپلو فعالیتونو په جریان کې دا ځل د عامه ذهنو د فکري سمون تر نامه لاندې د یاد وزارت د مسلکي او پالیسي معین شیخ محمد فقیر محمدي په سرپرستۍ یوه ستره فکري او ادبي غونډه د یاد وزارت د جلساتو په تالار کې چې د هیواد ګڼ شمېر قومي مخورو، امارتي مسؤلینو، علما کرامو، د وزارتونو مطبوعاتي مسؤلینو، ویندویانو، خوږ ژبو ترانه ویونکو، کسبکارانو، د حوزو د محتسبینو امیرینو، د ناحیو ګذر وکیلانو، د ناحیو د ګذر وکیلانو عمومي رئیس، د زرګرانو د اتحادیې رئیس، د رسنیو استازو او ځوانانو ګډون درلود ترسره کړه. د یاد وزارت د پالیسۍ او مسلکي معین شیخ محمد فقیر محمدي د یاد غونډې په جریان کې د اسلامي حجاب په ارزښت او مقام خبرې وکړي او ویل چې حجاب د امارت یا هم د امر بالمعروف وزارت خبره نه ده، بلکې دا الهي حکم دی چې باید پر ځای شي او دا راز د امریکا له لوري د دې وزارت پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي باندې بندیزونه په کلکه وغندل. چې د حجاب متعلق مسله ذکر شي وی دا د امارت خبره ده، دا د وزارت امر بالمعروف خبره ده. حجاب دا د امارت خبره نه ده، دا د وزارت امر بالمعروف خبره نه ده. حجاب دا د رب العالمین خبره ده. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. لہذا منګه دغه بندیزونه دا په کلکو ټکو باندې غندو او دا وایو چې دا بندیزونه اسلامي امارت او وزارت امر بالمعروف د خپل اهدافو نه وروسته کولی نه شي. امارت چې کوم اهداف دي مخکې و هغه اهداف به اوس هم وي. دغه راز د یاد وزارت نظامی معین شیخ سید احمد شهید خیل وویل امریکا تیر 20 کلونه کې دلته د نظامی یرغل ترڅنګ زموږ ولس او خلک تر فکري انحطاط لاندې راوستي وو چې لله الحمد موږ د خپلو قربانیو په نتیجه کې ټول هغه د جهالت آثار ختم کړل. ما به برکت خون شهدای خود، علماء خود، حفاظ خود، مستشهدین خود، جوانان پاک عقیده خود، امرای خود، بزرگای خود، یی لوسه و یی کدورته و یی نحوسته و یی چرک کفری را، یی چرک اخلاقی را، یی چرک بدعملی را، یی چرک جهالته، یی چرک استبداده، یی چرک ظلم ششتیم. د یاد وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس مولوی عبدالغفار سباون د یاد غونډې په جریان کې وویل امر بالمعروف وزارت هر وخت د هیوادوالو د عامه اذهانو د فکري سمون په موخه هڅې کړي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې په ټولنه کې د معروفاتو په ټینګښت او د منکراتو په له منځه وړلو کې له هیڅ راز هلو ځلو شاته نشي. او په غښتلي هوډ مو په دې لاره مزل کړی، ستونزې او خنډونه مو بهانه کړي نه دي او له خپلو لارو نه یو ګرځېدلي. د امر بالمعروف وزارت دا خپل رسالت ګڼي چې په ټولنه کې د معروفاتو په ټینګښت او د منکراتو په له منځه وړلو کې له هیڅ راز هلو ځلو شاته نشي او تل یې د خلکو خدمت ته مټې رانغښتي. همدارنګه د غونډې په جریان کې د ازموینو د ملي ادارې رئیس عبدالباقي حقانی وویل افغان ولس څو ځلې له یرغلګرو څخه خپل استقلال اخیستی، خو دا چې فکري جوړښت نه و او له افغاني او اسلامي فرهنګ سره ناشنا و نو څو ځلې له همدې وجې تر یرغل لاندې راغلو چې بیا باید دا تېروتنه تکرار نشي. یو مشکل دا و چې په ډېرو برخو کې زمونږ علمي کمی و، زمونږ په علمي میدان کې خودکفا نه و. تاسې وګورئ د نورو هیوادونو سره افغانستان مقایسه کړئ، په نظامی ډګر کې مقایسه کړئ، په سیاسي ډګر کې مقایسه کړئ، په اقتصادي ډګر کې مقایسه کړئ، په هغه کمزورو او پاتې هیوادونو کې شمارېږي. دویم د علم سره سره د یو اسلامي او افغاني فکر کمی و. زمونږ ډېر ځوانانو علوم حاصل کړي وو، د اقتصاد علوم ورسره وو، د طب علوم ورسره وو، د انجینرۍ علوم ورسره وو، دینی علوم ورسره وو، لیکن د فکر کمی مخې ته راغی. داسې مشکلات ایجاد کړل چې سبب د دې شو چې روسان راشي او د عمل کې اشغال کړي. دغه راز د غونډې په جریان کې د کابل ولایت د ګذر وکیلانو عمومي رئیس
حاجي احمد شاه الکوزي او د زرګرانو د اتحادیې رئیس سمیع الله ناظري د امر بالمعروف وزارت له اصلاحي کړنو او د منکراتو د مخنیوي په پار له یاد وزارت څخه د مننې ترڅنګ د همکارۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د امریکا تحریم د یاد وزارت په وزیر شیخ محمد خالد الحنفي هیڅ قانوني اړخ نه لري او یاد کړنه یې په کلکو ټکو وغندله او زیاته یې کړه چې د امریکا دا کړنه موږ ته هیڅ اهمیت نه لري د یاد وزارت کړنې زموږ د ټولنې د اصلاح په موخه دي او موږ یې تر خوا ولاړ یو. به نمایندگی شورای وکلای گذر شهر کابل تحریم و اتهامات بیجای امریکایی های اشغالگر و فراری را با آدرس شیخ صاحب محمد خالد حنفی سرپرست وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر را با شدیدترین الفاظ تقبیح و نکوهش نموده و اعلامیه های بیجا و نادرست آنها ما را از بزرگان امارت اسلامی بی باور نمی سازد و راه ما را تغییر داده نمی تواند. بناهن روز جمعه همونطور یک فیصله شده در مقابل شیخ صاحب که ما با تمام معنا ایرا ما تقبیح میکنیم و از این عملکرد دنیا ما ناراضی هستیم و این بر ما بر مسلمانان قدر مهم نیست که اونا چی تصمیم میگیرن. د یادې غونډې په جریان کې دیني عالمانو محتسبینو ته وویل چې ستاسې په اوږو یو دروند پیټی د دعوت بار دی نو خپل ژوند په دعوت کې تیر او د دنیا فکر له ذهن څخه وباسئ او د خلکو فکري روزنې ترڅنګ امر بالمعروف په ټولنه کې قایم کړئ. د غرونو غوندې ثقیل بار مو په ځان باندې پورته کړی ده نو بیا به دا حکم چې نبي علیه السلام ته دو چې قم اللیل الا قلیلا تا ته هم دی دعوتګره لکه نبي علیه السلام چې د ژوند ټول امور یې ځان ته ثانوي کړل یو امر یو کار د نبی علیه السلام شغل شاغل هغه دا و چې شپه او ورځ دعوت کوه د لقمه عیش هم دومره پیدا کوه چې یو مکفاف وي نور به بیا په بنګلو پسې نه ګرځې په عیش عشرت ژوند پسې به نه ګرځې په نور تجارت پسې بیا نه ګرځې ستا شغل شاغل نن دا ده نو نن تاسو ته وایي محترم ورونو چې یو عظیمه فریضه چې نسیه منسیه شوې وه هیره شوې وه د خلکو هیره وه چا هم نه ژوندی کوله ځکه اسلامي نظام وجود نه درلوده اسلامي نظام د وجود چې کله راغلو نو یو عظیم د اسلامي نظام د مواصفاتو د خصائصونه یو عظیم خصوصیت دا ده چې هغه به امر بالمعروف نهی عن المنکر غوندې فریضه هغه فریضه به بلا خوف لا یخافون فی الله لومة لائم هغه به قائموي. امر بالمعروف وزارت تل هڅه کړې چې د ځوان نسل فکري روزنه په لومړیتوب کې راولي او دا خپل دیني او انساني مسؤلیت وګڼي چې تیر شل کلن فکري انحطاط له افغاني ټولنې پاک او پر ځای اسلامي او افغاني فکر خلکو ته ورکړي. دې وطن کې غواړو امن سوکاله هر یو زړه د نفرتونو نه خالي مینا عامه په سینو کې اجمالي د یتیم په وچو شونډو خوشحالي د الله حکمونه واړه عمل سپین قرآن د ټولو زړونو تسلي شرعي نظام دی وي تل ولس ارام دی وي تل ټول د دین وطن دشمنان ناکام دی وي تل ټول د دین وطن دشمنان ناکام دی وي تل.